قسم په درې قسمه ده. یو ته یمین غموس وایي، بل ته یمین منعقده وایي، او بل ته یمین لغوه وایي. یمین غموس دې ته ویل کېږي چې یو سړی په تېر شوي زمانه کې یعنې ماضي کې یو کار شوی نه وي او دی قسم وخوري او ورته معلوم هم وي چې هغه کار نه ده شوی او دی قصدن قسم وخوري چې هغه کار شوی ده. یا په تېر شوي زمانه کې یو کار شوی وي او دته ښه معلوم وي او قصدن د ضد د وجې نه د قصد د وجې نه دی قسم وکړي چې هغه کار نه ده شوی وي او دی وایي چې نه ده شوی په تېر شوي زمانه کې. دا ګناه کبیره ده. د دې کفاره صرف استغفار ویل دی او توبه ویستل پکار دی. دوم قسم منعقده، یمین منعقده ورته وایي. یو سړی په راتلونکي زمانې پورې قسم معلق یو کار، والله زه به دا کار کوم، والله بالله زه به دا پلانکی کار کوم په راتلونکي کې، نو که یې وکړه نو قسم نه خلاص ده، بری ده. او که یې ونه کړه نو د قسم کفاره پر لازمه 3 ورځې به متصل روژه نیسي یا به 10 مسکینان ته 2 ټیمه خوراک ورکوي. دریم قسم د لغوه ده. لغوه دې ته ویل کېږي چې یو کار په ماضي زمانه کې شوی وي خو دی وایي چې هغه نه ده شوی، قسم پرې وکړي. او یا شوی نه وي او دی وایي چې هغه کار شوی ده او دته په یقین سره معلوم نه وي چې هغه شوی ده که نه ده شوی، بس غالب ګمان سره دا خبره وکړي. دې ته یمین لغوه وایي. په دې کې نه کفاره شته او دا لغوه ده د مسلمان د قسم. او علما وایي چې زمونږ د الله نه امید لرو په دې به مؤاخذه هم نه وي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.